دا یو زنانه تپوس کړی دی چې یو ښځه راولګي یو ماشوم له یو پیر پی ورکي او اوس غواړي چې دې ماشوم ته خپله لور واده کړي نو کولی شي او که نه جواب اول خو یو څو خبرې یادې ساتئ هغه رضاعت چې په هغې سره حرمت ثابتېږي په هغې کې دا خبره لازم ده چې دا به 5 پیري د دې وضاحت به وکړو انشاءالله چې دا 5 پیري څه ته وایي یو پیر څومره وي اولنی شرط پکې دا دی چې دا به څو پیري 5 پیري وي دویم دا چې د ماشوم به د پیس کړي 2 کالو کې دننه نو که چېرته 5 پیري او 2 کالو کې دننه وي نو بیا دې د دې ښځې څه شو زوی شو او دا ښځه د ده مور شوه او د دې ښځې خاوند د ده رضایي پلار شو وجه دا چې د هغه د لاسه دا پی راغلي او بیا چې څوک د دې زنانه کوم چې د دې بچي دي هغه د خویندې لوڼی شو که بل چا د دې زنانه پی وسکو هغه هم د ده رضایي رور شو که جنۍ هغه خور شو دلیل په دې باندې دا دی په دې خبرو باندې عایشه رضی الله عنها روایت دی په صحیح مسلم کې دی چې کان فیما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن ب5 معلومات قرآن کریم کې دا خبر نازله شوې وه چې لس پیرې د چا پیوز کړو یو هلک د زنانه پیوز کړو یو ماشومې د زنانه پیوز کړو لس پیرې نو بیا حرمت ثابتېږي خو بیا الله دا خبره منسوخ کړه په څو باندې په 5 باندې او راجح قول هم دا دی ځکه چې بعض علماو چې یو پیرې وسکي نو حرمت ثابتېږي او بعض د 5 نه کم ذکر کوي نور عدد خو راجح قول د 5 دی چې دا واضح روایت دی بل دا چې په صحیح بخاري کې دا روایت دی عبدالله بن عباس وایي رضی الله عنهما پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب رضاعت د لاسه هغه څه حرامیږي چې کم د نسب د لاسه حرامیږي نو دینه مسله واضح شوه 5 پیرې پکار دي 2 کالو کې دننه بیا د رضاعت مسله ثابتېږي خو دا 5 پیرې چې موږ ووایو نو پیر څو ته وایي رضعه یو څو حسابېږي نو هغې باره کې دا یاد ساتئ دا داسې دی لکه یو پیر ډوډۍ خوراک لکه عربي کې وایي اکله جلسه یو پیر ډوډۍ خوراک یو پیر کېناسته یو ګزار ضربه یو ګزار داسې دا رضعه ده ماشوم چې کله په تی باندې خوله کیږي او په سینه باندې خوله کیږي او دی پیس کی او بیا پریږدي بغیر څه د عارض نه نو دا یو پیر حسابېږي که چېرته دی دا پی پریږدي په منځ کې د ساه اخیستو دپاره یا د لږ معمولي دمې دپاره یا مثال کې یو شي مصروفه کو مچ پې کېناست په خولې یا بل څه چلو شو د هغې د لاسه لږ ساعت له پی پرېښودو بیا یې شروع وکړه دا یو حسابېږي ځکه چې دی له د هغې نه وتی نه دی ښه که بدلې کې د زنانه راولګي دا ماشوم بدل کې د یو تینې بل ته واړئ نو دا هم یو حسابېږي دې ته 2 نشي ویلی ښه نو کومه شوه رضاعت چې دا ماشوم په خپله نور بس کی نو دا یو پیر شو د هغې نه بعد بیا اوس مثال کې شروع وکړه هم په دقه مجلس کې یو پیر یې وسکړو او بیا نور نسکي څه وخت بعد بیا په جړا شو او دغه زنانه بیا وله پی ورکړو دا اوس 2 پیر حسابېږي نو دې ته پیر وایي چې دا ذهن کې چې اکثر ملګري د تپوس کوي چې 5 پیرې خو د یو پیر څنګه وي
نو هغه دې سي والله اعلم.